د پیغلو جینکو هغه 15 ښکلي عادتونه چې په کومه جینۍ کې دغه 15 عادتونه موجود وي او دغه 15 کارونه کوي، دغه جینکۍ د هر سړي ډېرې زیاتې خوښیږي. هغه 15 عادتونه د دغه جینکو کم یو دي؟ نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د جینکو د 15 ښکلي عادتونو نه خبر شئ. دوستانو، د جینکو ښایستوالی صرف د مخ یا د کپړو نه معلومیږي، بلکې د جینکو د دغه واړه کارونو سره د هغې اصل شخصیت معلومیږي. اولنې، د یو جینۍ د ټولو نه ښکلی کار د هغې د خبرو کولو انداز دی. کله چې یو جینۍ په نرمۍ او په محبت او احترام سره خبرې کوي، نو دغه جینۍ په دغه کار سره ډېره ښکلې ښکاري او اورېدونکی ځان خاص محسوسوي. دویم، کومې جینکۍ چې د نورو خلکو خیال ساتي، که هغه په کور کې وي یا په ګاونډ کې وي او خیال یې ساتي، دغه جینکۍ ډېرې زیاتې خاص وي او د نورو په زړونو کې ځان له ځای پیدا کوي. دریم، کومې جینکۍ چې په وړو څیزونو کې خوشحالي پیدا کوي او خوشحالي نورو ته ورسوي، نو دغه عمل د دغه جینۍ شخصیت ښایسته کوي. او څلورم، کومه جینۍ چې په مشکل وخت کې د خاموشۍ او صبر نه کار واخلي، نو دا دغه جینکو غټ طاقت دی او دغه صفت د نورو دپاره مثال جوړ شي. پنځم، کومه جینۍ چې خاندي، خوشحالیږي او نورو ته هم خوشحالي ورکوي او خندوي، نو په دغه کار سره یوازې د هغې ورځ نه، بلکې د هغې خوا او شاته چې کوم خلک وي، د هغوی هم ورسره ورځ ښایسته کېږي. نو کتونکو، دا هغه 15 ښکلي عادتونه دي چې په کومه جینۍ کې وي، نو خوا او شا ماحول ورسره ښایسته وي او خلک یې ډېر زیاتې خوښوي. که دغه معلوماتي ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي یئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. چې په کومه جینۍ کې وي، نو خوا او شا ماحول ورسره ښایسته وي او خلک یې ډېر زیاتې خوښوي. که دغه معلوماتي ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي یئ، چینل هم سبسکرایب کړئ.